یو د هغې آدابونه چې د هغې په وجه باندې الله رب العالمین د بنده دعا ډیره قبلی، زر قبلی، امید ډیر دی چې دا به قبول شي. هغه دا دی چې کله یو انسان د خوب را بیدار شي، د الله ذکر وکړي او بیا دعا وغواړي، نو دعا قبلیږي. خاص دا ذکر چې وکړي، لکه څنګه چې حدیث امام بخاری رحمه الله نقل کړي د عباده بن الصامت رضی الله تعالی عنه نه، چې هغه فرمایي من تعار من اللیل، کم انسان چې د شپې را بیدار شو، د شپې را یخ شو او دا دعا ویل چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله، او بیدا دعا ویل چې اللهم اغفر لي، یا بل دعا وکړه نو الله داغه دعا قبلی. او که چرته او دسو کو منځ وکړو نو او د منځ الله قبلی، یعنی د دغه مخ کې ذکر په وجه باندې الله دعا م قبلی او منځ م قبلی چې د خوب نه راپاسي. داسې کوله چې یو سړی په اودس کې وده شي او بیا د شپې را باسیږي او دعا وغواړي، الله یې ضرور دعا قبلی. امام احمد ابو داود یو حدیث نقل کړی دی او شیخ البانی صحیحه کې صحیح کړی دی او صحیح الجامع کې د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه نه، هغه فرمای چې ما من مسلم یبیت علی ذکر الله طاهرا فیتعار من اللیل فیسأل الله خیرا من امر الدنیا والآخرة الا اعطاه ایاه. ایس یو مسلمان نشتا چې هغه شپه په ذکر باندې په حالت د اودس کې تیره کی، چې اودس معنی اودشي او دې چې د ذکر کوي او په دې ذکر کې ودش بیا د شپې په څه حصه کې را بیدار شي او د الله رب العالمین نه د دنیا او د آخرت د خیر سوال وکړي، نو الله یې ضرور ورکوي. کله چې د یو انسان وفات کیږي، د دې وفات په وخت کې یو انسان د مړي ته دعا وکړي، دا دعا الله قبلوي. حدیث امام مسلم رحمه الله نقل کړی د ام سلمہ رضی الله عنها، د ام سلمہ رضی الله عنها نه، هغه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابو سلمہ رضی الله عنه باندې داخل شو چې د هغې سترګې کلاو پاتې شوي وي، نو د هغې سترګې کېښودلې، هغې پټې کړې او بیا یو فرمایل چې دا روح کله قبض کېږي دا سترګې هغې ته ګوري. خلکو ته پته ولګېدله چې دی مړ شو، نو خلکو یو چغه وکړه د کور خلکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تدعوا على انفسكم الا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. تاسو ګوره د خیر دعاګانې کوئ، ځکه که تاسو ځان ته خیرې کوئ، د شر دعاګانې کوئ، ملائکې په هغه څه امین وي چې تاسو یې وایئ. یقیني خبره ده چې سړی دعا وکړي او ملائک په امین ووایي، ملائک د ځان نه امین نه وایي، الله مقرر کړي، نو ډیر امید دی چې د دعا قبول شي. بیا دعا وغوښتل اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله یا رب العالمین. داسې چې کله بانګي چرګ بانګي چې د هغه آواز وکړي، اذان وکړي، نو په دې وخت کې دعا قبلیږي.
ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نحيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. کله چې تاسو د بانګي आवाज واورئ نو د الله نه د الله د فضل دعا وغواړئ ځکه دی او ملائکه ولیدله او چې کله د خر رمباړه واورئ نو تاسو اعوذ بالله ووایئ ځکه د شیطان ولیدم. نو د حدیث کې دا خبره ذکر کوي چې بانګي اذان کوي نو د وخت کې ملائکه موجود او د الله نبی مونږ ته وایي دعا وغواړئ د الله د فضل مطالبه وکړئ د الله د فضل سوال وکړئ. ملائکه ولاړی ملائکه په د باندې امین وای نو ستا دعا به قبول شي. نو داسې چې حدیثو کې د هغې تذکره راغلی ده او د هغې وخت کې دعا ډیره امید والا ده چې قبول شي هغه لیلة القدر دی. په لیلة القدر کې دعا قبلیږي. د وجه نه عایشه صدیقه رضی الله عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله کما ته پته ولګیږي چې دا لیلة القدر ده نو زه پکې څه دعا وکړم؟ نبی علیه السلام فرمایي داسې وایي چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. یا الله ته عفو کوونکی ذات عفو خوښوي ما ته عفو وکړه. دا دعا وکړه. دا هم دلیل دی چې په لیلة القدر کې بهترین عمل عبادت دعاګانې دي او دعاګانې پکې الله رب العالمین قبلوي.